محسن داوړ د افغانستان په هکله تازه څه ویلې؟ ولې تر اوسه ولسمشر اشرف غني د عارف وزیر وژنه ونه غندله؟ آیا د کوزې پښتونخوا له غني ګیله کړې؟ ملګرو ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې څه شوي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. کوزه پښتونخوا هیڅوک نه لري چې ملاتړ یې وکړي، او کله چې غني ورته ټویټ وکړي نو لر او بر دواړه دومره خوشحاله شي چې هیڅ حد نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې عارف وزیر مرګ او هغه هم افغانستان پر سر خو ولسمشر غني هیڅ غبرګون ونه ښوده چې دغه کار د افغانستان پښتانه لږ څه نارامه کړي دي، او پاکستان پښتانه هم لږ څه ګیلمن ښکاري. او بیا محسن داوړ داسې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ یو ځل بیا د لر او بر یو افغان نارې په بدرګه کولو سره ترهګر ریاست ته ګوتڅنډنه کړې ده. د پښتون ژغورنې منل شوی او مخکښې څیرې او د پاکستان په پارلمان کې د پښتنو استازی محسن داوړ په خپل تازه ټویټونو کې یو ځل بیا د لر او بر یو افغان ناره بدرګه کړې او زیاته یې کړې ده چې جغرافي بدلیږي خو قومونه به تل په خپل حال وي. نوموړی زیاتوي چې افغان وم، افغان به یم او افغان به مرمه. پی ټي ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ وروسته له هغه بیا خپله مبارزه چټکه کړې چې د تېرې جمعې په ورځ د ترهګر سالار ریاست لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی عارف وزیر په شهادت ورسید. په ظاهر عارف وزیر د پاکستان پلوه طالبانو لخوا ووژل شو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی وایي چې دا د پاکستان د څارګر ادارې شومې هڅې دي چې غواړي د پښتنو په منځ کې ویر او طرحه خپره کړي او د خپلو ظلمونو لړۍ جاري وساتي. دوی زیاتوي چې وزیر د ریاست لخوا په شهادت ورسید او د نوموړي لپاره د عدالت غوښتنې عریضه به هم په ریاست پر وړاندې درج کوي. پی ټي ایم له تیرو څه د پاسه 3 کلونو راهیسې په لر او بر کې د پښتنو د حقونو لپاره د عدم تشدد په دریځ مبارزه کوي چې تر دې دمه یې د پاکستاني ترهګر سالار ریاست لخوا لسګونه غړي په مرموزه توګه په شهادت هم رسېدلي دي. محسن داوړ په خپله یو ټویټ کې لیکلي دي یو خلک یو، یوه ژبه یو، د یو بل سره ودرېږو، په ډانګ کله بیلیږو، راګوره چې نن څنګه له یو بل ځینې زاریږو، یو ځای به پورته کیږو، له مست عباسي نه تر آمو پیوستونه غواړو، پښتون ته ژوندون غواړو، پښتون ته ژوندون غواړو. ورپسې د لر او بر هشټګ هم لیکلی ده چې ظاهره داسې ښکاري چې نوموړی په لوی افغانستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د شویو لارونونو مندویي کوي. نوموړي د خپل د تیر کال یو ټویټ هم بدرګه کړی چې پکې لیکلی وه جغرافیې بدلیږي خو قومونه نه بدلیږي، زه افغان وم، افغان یم او افغان به وم. درنو لیدونکو تاسو د ولسمشر اشرف غني دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ او محسن داوړ چې کومه وینا وکړله دغه په هره کې څه نظر لرئ؟ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.